نو الله جل شانه فرمای اولو رحمتن د دغه میاشتې اولنۍ عشر او اولنۍ حصہ دا د رحمت والا ده په دې کې زه رحمت نازلوم واوسطه مغفرة او الله فرمای دویم عشر د رمضان المبارک دا د مغفرت والا ده واخره عتق من النار او الله فر رسول الله مبارک فرمای اخرنه عشر الله جل شانه هغه دې د پاره پیدا کړی دا چې خلق د جهنم د اور نه آزاد کی د جهنم د اور نه د آزادۍ د پاره نو هر عشره دې کې مسلمان د پاره سنا سو حکمت ته سنا سو سبق ته اول الله شروعات د رحمت نه کړی بیا د مغفرت نه او آخره کې الله اختتام په آزادۍ باندې نو الله جل شانه دې مونږ ټول کې دغه میاشتې اهمیت پیدا وکړو توبه دا انتهایی ضروری ده بل دا د دعا اهتمام چې ګوره د افطارۍ وخت کې دعاګانې ډېرې ډېرې کوي او کومه دعا روایاتو کې راځي یو دا دعا که څوک یادولی چې دا د قرآن آیت دی کوم چې حافظان دي دا د نورو ملګرو له بیا وښیي یو دا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم دا آیت دی د قرآن دعا چې کوي دا پکې خامخا وایي دا بهترینه دعا ده د دې ډېر لوی فضیلت راغلی دی که دا اوږدي چاله نه ورځي نو بیا د دا دعا کوي اللهم اغفر وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات دا دی وایي که دام ګراني ولا نو دا دی وایي دا د قرآن آیت دی ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب دا دی چې کم اسانی ولا لیکن دا بهترین استغفار دی ځکه په دې کې ټول مسلمانان مؤمنان سړي او ښځې شامل نو داسې استغفار وایي داسې دعا کوي چې ټول مسلمانان پکې شامل دي توبه دا انتهایی ضروری ده د الله په حضور کې اوښکې تویول الله ته جړل که جړا نه درځي د جړا والا مخ جوړ کا یو بزرگ متعلق راځي شیخ احمد رحمه الله دا یو بزرگ تیر شوی دی د ده متعلق علماو لیکلي دي چې دی ډېر زیات قرضدار قرضداران به راتلل د ده کور له به راله د له به ویل قرض راکړه ده به ویل ما سره نشته دې کیسې له غور وکړئ ښه متوجه شئ وایي ما سره خو نشته دی یو ورځ د ټولو قرضدارانو مشوره وکړه چې داسې به وکړو ور به شو د کور مخې له به وله کینو تر هغې به نه راځو چې تر څو یې قرض نه یې راکړی ټول قرضداران راله او د شیخ احمد صاحب رحمت الله علیه د کور مخې ته کېناستل دروازه یې وواله شیخ احمد صاحب راووتو تپوس کوي څنګه راغلي وایي موږ نن قرض پسې راغلي وایي ما خو تاسو له ویلي چې ما سره څه نشته که نه چې درېږم وایي بس صحیح و که نه موږ به تر هغې پورې دلته ناست شو چې تر څو پورې د موږ له قرض نه یې راکړی شیخ احمد رحمت الله علیه وله وفرمایل چې تاسو هم الله نه غواړئ زه به هم الله نه غواړم چې الله راکړي او تاسو له یې درکړم ما سره خو نشته دغه دوران کې یو ګاډي والا رالو نوجوان الک دی او فروټ خرڅوي او د سیوانو ریړه ده ورسره اواز کوي چې ډېر ښایسته سیوان دي په دومره دومره روپۍ کیلو دي که څوک اخلی نو واخلی شیخ احمد رحمت الله علیه چې دا اواز واورېدو بهر راووتو او دغه ریړې والا له وایي وی دغه ټوله ریړه په دغه ملګرو باندې تقسیم کا قرضداران یې یادوله څومره چې ناست ټوله ریړه سیوان یې پې تقسیم کړه اوس دغه نوجوان والا راغی صاحب ما له پیسې راکړه د دغه سیوان صاحب والا وایي ما سره خو نشته نو بیا د سیوان ولې اخیسته وی دا د الله ملمانو ما سره څونه چې ما پې خوړلی وی نو ما ویل لاشه دا سیوان پې وخوره
نوجوان الکوا حیران دی چې دا څه په غم وړی دی. دغه نوجوان ولوي مال پیسې راکړه، دا خو ما ساسې نه دي راخیستې او نه مې هسې روړي دي، ما هم په پیسو اخیستې دي. دغه بزرګ وله فرمایي چې پیسې نشته، بس الله نه سوال وکړه چې ما له خدای پیسې راکړي نو در به یې کړم. دغه نوجوان په ژړا شو. شیخ احمد رحمت الله علیه ننوتو ناست دی. دې کې لرې طرف نه اس باندې یو سړی سور دی را روان دی، دوړې جوړې کړي دي. د خلکو چې وکتل حیران دي چې دا څوک را روان دي. بهرحال هغه سړی راورسېدو او تپوس کوي شیخ احمد رحمت الله علیه چېرته دی؟ دې کسان ولیویل هغه کور کې د دروازې والا خادم راووتو. جی حکم؟ دغه سړی والا وایي وایي زه د بادشاه د طرف نه قاصد راغلی او شیخ احمد رحمت الله علیه سره مې څه خبره ده، د بادشاه امانت مې روړی دی. خادم رالو تپوس کوي شیخ صاحب بار یو قاصد راغلی وایي بادشاه سلامت را لېږلی او شیخ صاحب سره مې خبره ده. وی رای والا قاصد چې کله رانوتو سلام یې وکړو، وی بادشاه مبارک تپوس کولو او وی تپوس نه پس دا هدیه راکړې وه چې دا وروړه شیخ احمد صاحب رحمت الله علیه. شیخ احمد صاحب رحمت الله علیه هغه هدیه واخسته او دغه خادم دغه قاصد شو دا واپس لاړ. شیخ احمد صاحب رحمت الله علیه نه دغه خادم تپوس کوي حضرت دا څنګه کیسه ده؟ اول قرضداران راغلي ستا په دروازه باندې ناستو، تا نه قرض غوښتو، تا سره پیسې نه وي. بیا چې کله سیوان والا رالو په قرضو د سیوان واخیستل، په هغې دې وخوړو. چې کله د نوجوان پیسې وغوښتې تا وله ویل ما سره نشته، نو چې پیسې نه وي نو سیوان دې څه له اخیستل؟ شیخ احمد رحمت الله علیه وله جواب کې فرمایي چې دغه څومره قرضداران چې راغلي په دې کې یوم داسې نه و چې د الله په دربار کې اوښکې توی کړی. دغه نوجوان نه چې ما کله سیوان واخیستل او دی رالو ما نه د پیسو مطالبه وکړه، نو ما ولي وویل چې ما سره پیسې نشته، نو وایي د ده سترګو نه فوراً اوښکې توی شوې. نو دغه خادم له وایي ای خادمه الله د دغه نوجوان د سترګو د دغه اوښکو لاج وساتلو ځکه یې دا پیسې راولېږلې. او دا پیسې دا دومره وي چې څومره د خلکو قرضو او د ریډۍ والا پیسې وي، هغه ټولو له خپلې پیسې ورکړې، پیسې ختمې شوې لاړو.